دا یاداشت که په بکوا کې یو چریکي موږ وکړله، یو کور ته رالو، کور ته چې رالو په دلارام کې هغه سرا یم رامعلومیږي، قسم په الله سړی یم رامعلومیږي. تر اوسه ما سړی ستا امریکایان راله چاپه طالبه دا خوارۍ ته خو وګوره، دا د خدای تعالی و احکامو ته وګوره، دا خپل شهیدان مه ناراحته کوه. امریکایان ګیټ ته ودرېدل، دروازې ته ډبډبې شروع کړي. ما ته یې ښه خوند راکوی چې ما هم دستاربندۍ کولی، هلته مو دورې کولې، طالبان به شاید ما پیژني، ډېر خوند یې راکوی. په خدای دې مې قسم چې موږ تاسې یې ټوله پیدا کړي، طالبانو، مجاهدینو، عوامو خلکو. یوه دستاربندي چې ما په مدرسه کې کولی، چې ورته دا ټوله هرات ولایت یې ما ته راکړی، په الله قسم څو په هغه خوشحاله نه. اوس هم چې ما پرېږدي په خدای قسم څو خوشحاله یم. دا خو اسلامي نظام دی، په دا د هر چا کور دی. هزارو په دې کې موږ کوشش کوو هزارو محترمینو چې ټوله مسلمانان، ټوله ملتونه په دې کې ځای ولري، شرق غرب، سپین تور، عجم عرب، ټوله په دې امارت اسلامي کې ځای لري. دا یو اسلامي خلافت دی، اسلامي امارت دی، د یوه شخص د یوه قوم پرې مرتبط نه دی. هزارو محترمینو، دشمنان کفار به سل رقم خبرې کوي، خو هغه به موږ تاسې نه منو، ځکه درواغ وایي. هزارو محترمینو، الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الصحيح المسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درنو حضارو، محترمینو، سامعینو کرامو، شیوخ مبارکان، علماء کرام، طالب علمان، عوام، کشران، مشران، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوم ځل دپاره حضارو محترمینو، خداوند متعال جناب محترم مفتی صاحب ته اجر عظیم ورکړي چې د تعلیم او د علم د تدریس لپاره یې زمینه مساعده کړې ده. ټول هغه خلق چې د هغه سره په مدرسه کې همکار دي، الله دې اجر ولره ورکړي. حضار محترمینو، سامعینو کرامو، رښتیا هم طلب د علم او علم داسې یو سلسله ده چې په اعمالو کې خداوند متعال خیر ورته ویلی دی. ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. هر څه دنیا چې په قرآن کې ذکر کیږي په قلیل باندې استعمالیږي، او علم ته خپل پروردگار عالم خیر کثیر ویلی. هزارو یو مازدیګر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره یو شخصیت ناست و. په دغه وخت کې جناب حضرت نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته وحی وسوی چې دا شخص یو ساعت وخت لري، نور به دی د دنیا څخه ولاړ سي. نو نبی علیه السلام مبارک و دې شخص ته وویل چې ته یو ساعت د ژوند ستا پاته دی. نو هغه سړی یقیني ورخطا سو، انسان یو عاجز شی دی، ورخطا سو. نو یې خواهش وکړي چې یا رسول الله داسې یو عمل راوښیه
چې په یوه ساعت کې زه هغه عمل وکم زما د ټوله دنیا خیر وي. نبی علیه السلام مبارک ول علیک بالتعلم، طلب وکړه، طالب جوړ شه. نو د دې څخه معلومیږي هزارو چې د انسان په آخر عمر کې نبی علیه السلام مبارک هغه شخص ته، او دا قصه علامه رازی رحمه الله په خپل تفسیر کې ذکر کړې ده، او هغه ته د تعلم وصیت کوي، طالب جوړ شه. نو معلومه خبره سوه چې طالب جوړېدل دا یو عظیمه برخه ده هزارو. هر شخص باید دا کوشش وکړي چې خپل اولاد طالبان د مدارسو جوړ کړي، او کوشش وکړي هزارو. ګوري مدارس زموږ د معسکر، زموږ د صحیح فکر، زموږ د جهاد، زموږ د مقاومت، زموږ د کفارو سره د مقابلې اساسات جوړوي هزارو محترمینو. هغه مدارس دي، علماء کرام دي، شیوخ مبارکان دي. ګوري شیخ صاحب یقیني ښه خبرې وکړلې. طالب شیخ صاحب محترمه دا هغه طالب نه دی چې په دا 20 کاله کې تر غوږ راکېټ پشت تېر سوی دی چې دی ټکان کوي داسې مست دی. دا هغه نه دی چې په ښځو کې د باندې راکېټونه اورېدلي دي. دا هغه طالب په الله قسم کوي چې د په بغل باندې شهیدان پراته دي، یو پر وژا دی مخ پر کور یې ځغلی. دا هغه طالب نه دی چې د بکوا په دشت کې 14 طالبان زما سره په یوه ښځه کې شهیدان سوله، د حجرې طالبان. په الله قسم هغه سرور بل سو چې د طالبانو څلور طالبان په سراچه کې پراته وو او پښې به وتلې وې، چې هر څونې د یو چا زړه کې هغه اشد وای، بیا هم د دې طالبانو په لیدلو سره به ژړا کوله. مجاهده زه خپل د بحث څخه لږ وځم، ما ته ووایاست سمې شکایات زموږ مربوط دی. هر هغه مجاهد چې په سب کې په نامه د طالب ننوتلی دی او دی دونې مست دی چې دا د 20 کالو شهیدان په دا 20 کاله کې دا خواري، دا زحمتونه، دا شیوخ مبارکان چې په کور کې به شهیدان کېدله، د کور مخته په دارالهجرت کې به شپه نه راباندې تېرېدله، سلاوي به را سره یې ګرځېدلو به، چې رابلو د ډوډۍ ځای به نه و. هغه ملت، هغه مجاهدین ملت چې قربانۍ ورکړې، طالبه چیرې وې ته؟ دا یاداشت که په بکوا کې یو چریکي موږ وکړله، یو کور ته رالو، کور ته چې رالو په دلارام کې هغه سره یم رامعلومېږي، قسم په الله سړی یم رامعلومېږي. تر اوسه ما سړی ستا، امریکایان راله چاپه. طالبه دا خوارۍ ته خو وګوره، دا د خدای تعالی و احکامو ته وګوره، دا خپل شهیدان مه ناراحته کوه. امریکایان ګیټ ته ودرېدل، دروازې ته ډبډبې شروع کړي. ما ته یې ښه خوند راکوی چې ما هم دستاربندۍ کولی، هلته مو دورې کولې، طالبان به شاید ما پیژني، ډېر خوند یې راکوی. په خدای دې مې قسم چې موږ تاسې یې ټوله پیدا کړي، طالبانو، مجاهدینو، عوامو خلکو. یوه دستاربندي چې ما په مدرسه کې کولی، څو ته دا ټوله هرات ولایت ما ته راکړی، په الله قسم څو په هغه خوشحاله نه. اوس هم چې ما پرېږدي په خدای قسم څو خوشحاله. ولې خدا خپل مکلفیت بولو. جهاد چې فرض عین وګرځېدی نو خو د جواز لار نه وه چې نور هم زه کښېنم. اوس دا خبره دې ته راغله، کور والا سړی امریکایان د باندې ولاړ دي، دروازه په لغتو وي او غږ وکاږي. هغه راځي ما ته وایي په کور کې زنانې ډېرې دي، د یو زنانې سره کښېنه، بس په وا دا مې کور دی، دا مې زنانه ده. مجاهدینو کرامو، دا داسې غیور ملت دی، دیو په تاریخ کې کفارو ته ډېر شکستونه ورکړي دي، دا نه دی چې اوس یې شکست ورکړی دی. په افغانانو باندې خپل حریم تر هر څه قدرمن دی هزارو. خپل حریم، خپل تر مرګ باندې افغان تیریږي، خپل حریم چاته نه شي، خپل حریم د چا په واک کې نه ورکوي هزارو، خپل عزت چاته نه ورکوي افغان.
ولې دی زما د مرګ یا زما د نیولو په خاطر ما ته وایي زما د زنانې سره کښېنه زنانه خپل وبله خو چې ته د مرګه خلاص په خدای دې مې قسم هغه سړی اوس هم ژوندی دی دا خبره یې راته وکړه ما ورته وویل امریکایان کفار بې رحمه کفار دي عیاش دي حیوان دي سک صفته انسانان دي خدای نخسته زنانې ته به لاس واچي ما و خدای سره پرېږده یو طالب را سره و یو طالب دلته مشهور راشي که بیا موږ د دوی چا رقم حرکات سره وسو موږ کار سره پرېږده ته خپل کور ته ولاړ شه د سرایچې دروازه را باندې بنده که دورې ولاړ شه اخر مې خوشکه ورته وکړه باره ولاړئ مساکلا کې یو ځای په یو زابر کې و سخته چاپه و تایرې وې د مرمیو شړکهاره و په اوبو کې وزارو در یو نیان ولاړ و تر بیخ لاندې ناست وم یو عجزه ملا یم فقیر ملا وم ماشین مې نیولی ناست یم په اوبو کې د شپې کړپی سو یو سړی د کښې را روانې سړي امریکایان دي ماشین چې مې په راسته کوي سپین سر یې ښځه وول ټک ونه کړې زه ډوډۍ مې درته راوړېدم ډوډۍ مې ول درته راوړې طالبانو مه کوئ ما درته وویله که ستا و بغل ته اشتادودو مشته وایي تا دی کار نه کوي چې دا استادان خواران دونې ناراضه دي دا ملت ناراضه شي خدای نخواسته دې ملت زموږ خدمت کړی ډوډۍ ما ته چا نه ده راکړې بې له ملته طالبه چې 20 کاله ځغستلی وای 18 کاله پوره سوله زه کور ته نه یم الحمدلله د خپل رب څخه راضي یم نه یم کښېنستلی متاسفانه ډېر زور دا راکوي چې هغه مجاهدین د 21 مجاهدین هم مجاهدین دي چې نن د کوره راولاړ سو خو اخلاص و تقوا ورسره یي پر هغه باندې هېڅوک غاړه نه کوي چې تونه ولې د 21 یې صحیح ده مشکل به در ودی کار چې نسو کولای یو تکلیف به در ودی وخت به نه در ودی اوس ته مراس خو شپ کې دي ځان اصلاح کې کېدلای شي یو سړی 20 کاله ځغستلی نه اهله وي دا خو نو نه د لازمه چې هغه اتمي وزوري بس صحیح سړی دی خو چې پرون راولاړ سوې ځان اصلاح کړه تقوا حاصله کړه خلق ما ازاروه ملت ما ازاروه ډوډۍ چې بیا راکول زکاتونه چې بیا راکول عشرونه چې بیا راکول په کورو کې بیا ځایونه راکول چاپې به باندې ورکېدلې شهیدان به ورکوله تجاوز به پر کېدی بې عزته به څو هزار محترمینو بیا بیم طالب ته ځای ورکوئ دا دای غیر ملت دی د دې ملت سره ښه اخلاق زموږ فریضه ده وزارو زه دا وایم چې هر هغه مجاهد داسې غیر اصولي کارنامه کوي زما خواهش د ملت څخه دا دی هغه د زموږ ادارې ته رامعرفي کړي د نظامي محکمه هم دایره سوله انشاءالله العزیز یا به اصلاح ورته کوو او یا بیا د صفه باسو چې د کفارو سره په مقاومت کې نه بیرېدلو او ټوله دنیا راته یو وه چې د مځکې او د ډوډۍ د مځکې پر سر د ډوډۍ ځای نه و نه بیرېدلو نه ستا څخه هم نه بیرېږو ستا سره زه مقاومت باید وکړو علمای کرام دي زما خبره واوري شیوخ مبارکان که تاسې دا امارت ته لاس ور نه کوي که بیا تاسې خپله پښیمانه نه سواست دا زموږ زر بیا راوخلئ ټوله علما راولاړ سئ هر مجاهد چې نه اهلی تر لاس یې ونیسم خالصه لایقه یو مرجع ته یې واستوه که ستا په مقابل کې بیا هغه سړی ودرېدی نو بیا به په ګردو هغه سره راټینګو دا خو زما یو خبره د هزارو محترمینو د مجاهدینو کرامو څخه مې هیله ده چې د خپل ملت د خپل انډیوالانو د خپل عمراو په خپله مرتبه کې کامل اطاعت وکړي هزارو خدمت ته ځان فرض کوي هغه سختۍ و تکالیف مخته ودروئ شهیدان مخته ودروئ یتیمان مخته ودروئ هغه پلرونه چې زامن یې شهیدان سوي دي هغه کورنۍ هغه کونډې یتیمان به نظر ته درو بیا به دا کار په مخه باندې دي هزارو محترمینو دا چې د بحث څخه ووتلم بیرته بحث ته راځم چې خبره اوږده نه شي هزارو خبره اوږده نه شي یقیني هزارو محترمینو علم هغه وصف دی چې خداوند متعال هغه چاته ورکوي چې هغه د مځکې پر سر بهترینه شخصیت وي بهترینه ذات دا حیوانات دي هزارو
یو د بل د هم په مراتبو کې سره ټیټ دي. هغه بد حیوان خو نو سپی دی، ولې چې تعلیم دې سپي ته ورکوي نجس حیوان دی، بیا دې پر ښکار باندې خالي تکبیر ووایي ښکار د ده پاک ګرځي. دا په شرافت د هغه علم چې تا ورته وکړي. علم داسې یو وصف دی هزارو، فقه داسې یو وصف دی چې په انسان کې خدای پاک شوی من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. پچا باندې چې خداوند متعال د خیر اراده ولري نو په دین کې تفقه پوهنه ورکوي. هزارو هغه په دین کې پوه کوي. مدرسې زموږ د اخلاقو، زموږ د جهاد، زموږ د معسکر ځایونه دي چې خدای ناخواسته د مدرسې څخه منکر پورته شي. هزارو دا ډېر د تعصب ځای دی. مدارس هغه ځایونه دي هزارو چې ټوله نړۍ په حیرت کې اچولې ده چې دا څنګه انسانان تربیه کوي چې هغه بیا خپل فدایي او خپل د ځان و مرګ ته آماده دی، خو دشمن د بین وړي، کفر د بین وړي. دا یې څنګه تربیه کوي؟ هزارو محترمینو د داسې مدرسو نوم نو بیا بدیده خو ډېر د تعصب ځای دی. مدرسه فاضلان داسې اشخاص باید رانولي چې د انتقاد ګوته ورته متوجه شي. هزارو ولې موږ اوس هم دغه مدرسو ته امید لرو چې د مدرسې څخه یو څوک راووتی هغه زموږ هغه شخصیت بولو چې په آینده کې به هغه زموږ آینده را جوړوي، زموږ نظام به را جوړوي، موږ څخه په شعبو کې کار کوي، موږ دا نظام غدۍ ته پاته دی. هزارو اوس راسئ هارون رشید ډېر فقها درلودله د علم وصف. خدای پاک یو چاته علم ورکوي د عمل سره. ډېر فقها درلودله، فقهاو مجالس به کېدله چې د هغو د جملې څخه یوسف علیه السلام ابو یوسف رحمه الله مو تاسې ګورئ امام یوسف صاحب یو قضیه راغله مدعی او مدعا علیه د دغه علماو مجلس ته، نو هغه پر هغه بل باندې پر مدعا علیه باندې دا دعوه درلوده چې زما یې بارهی شان غلا کړي. هغه څخه علماو پوښتنه وکړه چې دا شان دې غلا کړي دي، هغه ټول اخیستو، ځینې اخیستې مې دي، اووه شان مې اخیستې دي، قرار یې وکړي. نو علماو په اتفاق باندې فیصله وکړله چې دا لاس یې باید قطع شي، د دې لاس باید قطع شي. دا ولې قطع شو؟ څه شی دی؟ نو دا فقها ټوله فیصله یې دا ورکړه چې د دغه شخص لاس باید قطع شي، ځکه یې قرار یې وکړي. امام یوسف رحمه الله وایي چې فیصله ضعیفه ده، لاس یې باید قطع نشي، لاس یې نشي باید قطع. ګوره خدای پاک څونه ښایسته علم ورکړی. دا نور هم علما دي، فقها دي، پوه خلق دي، دانا خلق دي. ولې خدای علم داسې دی چې نهایت په دنیا کې نه لري بېل یوازې خدای پاک، الله ته نهایي کېږي. هزارو محترمینو امام یوسف رحمه الله ورته وایي چې لاس یې ځکه نه قطع کېږي چې د اقرار د سرقې نه دی کړی، دا ما مال اخیستی دی، ځینې د سرقې اقرار باید دی وکړي چې ما غلا کړې ده. علما بیرته ورجي ټول حیران سو چې دا خو مهمه خبره وه، څنګه موږ ته باید موږ ورته فکر وایي، ولې نه چا انتقاد ور وکړي. مسلم سو ټوله بیرته یې هغه راوغوښتی. بیا یې دغه اقرار ځینې واخیستی چې دی وایي سرقتو. په دوهمه مرحله کې هغه غلا ورته وویله چې ما سرقتو، غلا کړې ده. بیا فقهاو فیصله ورکړله چې دا لاس یې باید قطع شي.
امام یوسف رحمه الله ورته وایي چې بیا یې هم لاس نه قطع کېږي، لاس یې نه قطع کېږي. ولې نه قطع کېږي؟ وایي ځکه د ده د مخ په اقرار باندې دی ضامن د مال سو. اوس چې کم اقرار دی کوي فسخ د ضمانت کوي خپل ده، یعنې سلب د اقرار چې د کړی و هغه کوي، ځکه دغه اقرار قابل د سماع نه دی. بیا دا ټول علما ورته متحیر سو او یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې دا دونې علم تا ته څنګه حاصل سو؟ ول ما کبر نه کوئ، هر هغه شخص چې به یو مسله یو جزئیه زده وای ولو که ډېر تر ما تحت وای ما پوښتنه ځینې کول، استهدام یې ځینې کول، استفتام یې ځینې کوله. نو اوس دا بېرته جوړېږي که نه جوړېږي؟ نو علامه رازي رحمه الله په تفسیر کبیر کې د دې قصې سره باره ذکر کړي دي چې د علماو لپاره خداوند متعال منقبتونه ورکړي دي. د علماو مناقب چې الله ورکړي دي هیڅ چاته په دغه وخت کې نسته. هزارو محترمینو بیا یې یو ذکر کړي هزارو. ایمان خدای پاک علماو ته ورکړی معلومه د خدای په آیات ثابته، والراسخون فی العلم یقولون آمنا به. وحدانیت د خداوند متعال شهد الله انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. بکا خشوع خشیت هزار محترمینو دا چې هزارو وخت کم دی بر کم ولاړی نو موږ به خپلې خبرې را لنډې کړو، اگر چې خبرې خو مو ډېرې کولې هزار محترمینو، خو زمینه مساعده نه سوه متاسفانه. خداوند متعال تاسو ته اجر درکړي چې د علماو کرامو خبرو ته مو غوږ نیولی هزارو. او همدا ډول علماو کرامو منقبتونه هغه مناقب دي هزارو چې هغه د انسان د کامیابی یوه سلسله ده. محترمو میلمنو د ډوډۍ انتظام مکمل شته، د انشاءالله دغه اخرنی تقریر دی، انشاءالله بل تقریر به نه فقط یو یا دوه شعرونه دي. جلسه اختتام ته رسېږي، موسم دی، خپل پر ځایونو باندې منظم کښېنئ. مننه. چې د انسان د کامیابی ذریعه، د انسان د خیر، د صلاحیت، د تقوا ذریعه ایمان، وحدانیت د خدای، بقا، خشوع، خشیت. دا پنځه شان د علماو لپاره په قرآن کې ذکر دي چې علماو کړي وزارو. لہذا هزار محترمینو ټوله باید خپل اولاد و دغه خیر ته متوجه کړي چې هم د دنیا هم د آخرت خیر وي. په دنیا کې به د الله د دین حفاظت ستاسو د اولاد په ذریعه وشي، په آخرت کې به دغه اولاد ستا په برخه په خیر باندې. لکه حدیث شریف چې ذکر سو، څه وخت چې انسان مړ سو ټول عملونه یې کاټ دي. البته درې شان فس د مرګ انسان ته په ښه ورځي. د هغو درو شانو څخه یو صالح زوی دی چې هغه ته دعا کوي، او یو علم دی چې نفع په واخیسته. چې هزار محترمینو د علم مثبت اړخونه بیخي زیات دي. دا چې وخت کم دی ځکه خبرې راکوتا کوو. واپس د خبرو څخه بیرته وزم هزارو. یوه اداره چې کومه د امر بالمعروف د د ریاست مربوط ده، د جلب و جذب اداره ده. هر هغه عساکر، هر قمندان، هر هغه مخالف لوری چې خوابدي دي هغه ټوله دې راشي، خپل ځایو ته دې راشي، خپلو کورونو ته دې راشي. موږ امن ورکوو، خطونه ورکوو، هیڅ څوک هغه ته تکلیف نه ورکوي. هغه دې راشي. هر څوک چې د هر چا سره رابطه لري هغه دې ورته ووایي چې راسه خپل ځای ته، دا وطن مه یله کوه، دا کفار دې نورم نه پرېږدي. که به ته وایې چې ما بیایي هلته ما ته ډوډۍ راکوي، تنخوا راکوي، په دې ډول دې نه پرېږدي.
تر څو چې آخرت در خراب نه کړي او په آخره خاتمه دې مرتد نشي یا دې مرګ خراب نشي یا دې دنیا او آخرت ته ګناهکاره غرق په ګناو کې وانستی در هغه مال دې نه پرېږدي ځکه کفر دشمنان دي دشمن دې در هغه وخت نه پرېږدي لکه څنګه چې ستاسو د پیغمبر دشمني کول ستاسو په طریق اولا کې کوي نو ځکه ولو که غټ قومندان وي او که کوچنی سړی وي که هر څوک وي هغه د خطر نه احساسوي دا خو اسلامي نظام دی په دا د هر چا کور دی هزارو په دې کې موږ کوشش کوو هزارو محترمینو چې ټوله مسلمانان ټول ملتونه په دې کې ځای ولري شرق غرب سپین تور عجم عرب ټوله په دې امارت اسلامي کې ځای لري دا یو اسلامي خلافت دی اسلامي امارت دی د یو شخص د یو قوم پرې مرتبط نه دی هزارو محترمینو دشمنان کفار به سل رقم خبرې کوي خو هغه به موږ تاسې نه منو ځکه درواغ وایي هزارو محترمینو نو ځکه چې وخت کم دی هزارو بالا وخت ستاسې نه نیسمه خداوند متعال ټوله موږ تاسې هدایت کړي لوی خدای جل جلاله دې زموږ مجاهدینو ته توفیق ورکړي چې د خپل ملت د خپلو علماو د خپلو مدارسو خدمت وکړي هر مجاهد ځان خادم فرض کړي هزارو وما علينا إلا البلاغ وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته